ځینې وخت ژوند په یوه شیبه کې بدلیږي. ځینې شیبې د ژوند او مرګ ترمنځ دیوال جوړوي او ځینې وخت د 241 جسدونو ترمنځ یوازې یو ساه پاتې وي. ایر انډیا چې د هند د احمد آباد ښار نه لندن ته روانه وه، د الوتنې لږ وروسته راوغورځېده. په دې غمجنه حادثه کې 241 کسان مړه شول، خو یو کس ژوندی پاتې شو. وشواس کمار رمیش په سیټ نمبر A11 ناست و. نه یې کومه خاصه تیاري درلوده، نه کومه توقع، خو قسمت هغه وټاکه. د وشواس کمار رور ناین کمار میډیا ته وایي وشواس ته خپله هم باور نه کیږي چې هغه څنګه ژوندی پاتې شو. کله چې دوی ته د پیښې خبر راورسېدو، موږ حیران پاتې شوو. دا د ژوندي پاتې کېدلو کیسه ده، خو دا ستر غم سره مل ده. وشواس کمار ژوندی پاتې شو، دا یو معجزه وه، خو هره ورځ له یو پوښتنې سره ویښېږي، وایي زه ولې ژوندی پاتې شوم. 241 مړي، د یو کس ژوند یو معجزه. دا پیښې موږ ته د ژوند نوي اړخونه ښیي. مننه، د الله په امان.